لوګر کې د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې هوایي ګزمه او خوست کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د کورونو تالاشي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لوګر کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت پر منسولي قروردو یوې شکمنې الوتکې چې په ډېر ګمان د پاکستان به تګ راتګ کاوه، خو طالب ځواکونو پرې ډزې کړي او الوتکه له سیمې تللې ده. په دغه ډزو کې الوتکې ته زیان نه ده یا اوښته یا تېښته یې کړې. لوګر کې ځایي سرچینو هشت صبح ورځپاڼې ته وویل چې الوتکه نن یکشنبه د شپې شاوخوا 1 بجه د امریکایي ځواکونو د پاپشین کمپ چې اوس یې نوم منسولي قروردو ده تګ راتګ کاوه. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې مخکې ګواښ کړی و که د افغانستان پر اسمان د کوم هیواد الوتکه ولیدل شوه نو د دوی د ځواکونو لخوا به وویشتل شي. بلخوا ځایي سرچینې وایي چې تېره پنجشنبه پاکستاني پوځیان د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د ژوره په سیمه کې د زین شوره کلي ته داخل شوي وو او د پاکستاني طالبانو د موندلو په پلمه یې د جمعې تر ورځې پورې د کورونو پلټنه کوله. په همدې حال افغانان پر طالبانو غوسه دي چې تل د اشغال د پای ته رسیدو او د افغانستان د ازادۍ دعوې کوي، خو پاکستان ته یې بیا سترګې خړې دي. دوی همداراز وایي چې طالبان باید د پاکستان سره خپل اړیکې خلکو ته واضح کړي چې پاکستاني الوتکې په کوم حق افغانستان کې هوایي ګزمې بمبار او تالاشي کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.